سلام او ژوند بخیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. له ژونده به خوند اخلئ او له ژونده به د نوي خوند اخیستلو په لټه کې یئ. زه هر وخت کوشش کوم چې د ځان لپاره خوښ کم پیدا یې کړم، ګټور وي، اغېزناک وي، ارزانه وي، اسانه وي. حتما یې له تاسو سره شریکوم. روژه ده. په روژه کې ډېر خلک د معدې ستونزې لري، ورنه په تکلیف وي، د چا معده سوځېږي، د چا معده خوږېږي. حتما یو مشکل نه یو مشکل لري ځینې خلک، ټول خلک نه. نو زما ځینې ملګري وو، هغوی دغه نوې ټوټکه چې زه اوس تاسو ته در معرفي کوم او ډېره ارزانه، اسانه او اغېزناکه ده، هغه یې کارولې ده، ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده او هغوی ورسره رغېدلي دي. نن به تاسو سره د همدغې ټوټکې په اړه خبرې هم وکړم، د دې ټوټکې طریقه به هم در وښیم، جوړه به یې کړم، زه به یې خپله هم وخورم او تاسې هم کوښښ وکړئ ویې خورئ، خوند ترېنه واخلئ او خپلې معدې مو پرې ورغوئ. د ویډیو په پای کې چې تاسو ته کوم پیغام درکوم هغه زښته ډېر اغېزناک دی. په هغه کې ستاسې هم د دې دنیا ثواب دی، هم د هغې دنیا، هم مو وجدان خوشحاله کېږي، هم مو زړه خوشحاله کېږي او ډېرو خلکو ته یې زښته ډېره ګټه رسېږي. نو راځئ لومړی به تاسو سره دغه طریقه شریکه کړم چې معدې مو پرې ورغېږي او بیا به په آخر کې تاسو ته یو بل پیغام درکړم چې په هغو مو هم ذهنونه او هم زړونه ورغېږي او هم زښته ډېر پرې خوشحاله شي. ملګریو، دغه دی زموږ مواد تیار دي. له موږ سره کاو دی چې ډېر ارزانه او په اسانه یې تاسو ترلاسه کولی شئ. نعنا ده او بادرنګ دي، موږ واړه واړه کړي دي. لږ ادرک دی او مالګه ده. مالګه که چېرته تاسو باندې بده لګېږي او څه مشکل ورسره لرئ، ستونزه نشته، مالګه پکې مه اچوئ، دا یوازې د خوند او ذایقې لپاره موږ پکې اچوو. بل موږ سره دلته مستې دي. مستې هم که کوښښ وشي چې ډېرې زیاتې تروشې نه وي او یو څه تازه مستې وي، وخت ډېر زیات نه وي پرې وتلی، هغه به ډېرې زیاتې ښې وي. موږ دغه ټول مواد سره یو ځای کوو او بیا یې سره ښه سره میکس کوو. دا مالګه هم دلته ما پکې واچوله، زه به د قاشوغه دې خواته کېږدم او دغه ټول مواد چې دي دا به سمسور به له ما سره مرسته وکړي چې ویډیو هغه وکړي او زه دغه مواد په دې هغه کې سره میکس کړم، په مستو کې سره یو ځای کړم دا ټول مواد. نو بیا به له دې نه موږ او تاسې ټول خوند واخلو. تاسې کولی شئ په خپل اندازه باندې جوړ کړئ. دا دومره دي چې د یو کس لپاره نه دي، دا 2-3 کسان خوړلی شي. دا د مواد ما ټول دلته له مستو سره میکس کړل. مستې هم تاسې په خپل اندازه پکې اچولی شئ. مثلا که مستې مو لږ پکې خوړلې هم ستونزه نشته او که مو لږ ور ډېرولې هم ستونزه نشته. او د مالګې خو مې درته وویل چې تاسې کولی شئ په خپل اندازه باندې څومره مالګه چې تاسې خورئ هغه ور واچوئ. اوس به دا ټول زه سره میکس کړم او یو خوندور میکسچر به د معدې لپاره له دې نه جوړ شي او موږ او تاسې به زښته ډېر خوند ترېنه واخلو، خپلې معدې به پرې ورغوو او په روژه کې به مو ورځ ډېره زیاته خوندوره تېرېږي. که چېرته کوښښ وشي چې دا په روژه ماتې کې همدغه 3-4-5 قاشوغې وخوړل شي او له هغه نه وروسته بیا لمونځ وشي او له لمانځه نه وروسته نوره ډوډۍ وخوړل شي، نو اغېز به ډېر زیات وي او ډېر زیات خوند به تاسې ترېنه واخلئ. دغه دی زموږ د معدې بهترین خواړه جوړ شول. زه یو پیره بیا هم تاسو ته تکراروم چې په دې کې بادرنګ ول، کاو و پکې، نعنا وه پکې او د خوند لپاره مو لږ ادرک هم ور واچوو او لږ مالګه هم. مالګه تاسې کولی شئ په خپله اندازه یې ور واچوئ یا هېڅ ور وانه اچوئ. نو ملګرو له دې نه خوند واخلئ، خپلې معدې مو پرې ورغوئ او په کور کې مو چې هر څوک د معدې ستونزه لري دغه ارزانه، اسانه او اغېزناکه ټوټکه پرې وکاروئ او خوند ترېنه واخلئ. بیخي خوندور دي. ادرک پکې بیا جلا خوند وکړي چې دا خوند دې خولې ته راشي. دا دې طریقه مو زده کړله، دا جوړه کړئ، ویې کاروئ. په کورونو کې مو چې هر څوک دغه ستونزه لري هرومرو دغه ارزانه، اسانه او اغېزناکه ټوټکه ورسره شریکه کړئ، ورته جوړه یې کړئ، ویې خورئ او معدې مو پرې ورغوئ. ما تاسو سره د پیغام خبره کړې وه. زموږ او ستاسو ملګری دی محمد نعمان احمدزی صاحب. هغه یو ډېر نیک او زبردست کار شروع کړی دی، یو ډېر ښه ګام یې اخیستی دی. د خپلو ملګرو له تنخواو نه یې یو څه پیسې راجمع کړي دي
او بېوزلو یتیمانو ته هغوی د اختر لپاره کالي کوي، د هغوی زړونه ور خوشحالوي او په مخ باندې مسکاوي خپروي. موږ او تاسې په خپل ژوند کې د هغو خوشحاله کړیو زړونو په اندازه باندې خوشحاله یو چې موږ او تاسې خوشحاله کړي دي. نو راځئ زړونه خوشحاله کړو او دغو بېوزلو یتیمانو ته یوازې یو جوړ کالي وکړو. زه به تاسو سره شمیره دلته په سکرین باندې شریکه کړم. تاسو کولی شئ له محمد نعمان احمدزي صاحب سره اړیکه ونیسئ او خپلې مرستې ورسره وکړئ. هم مو خپل زړونه پرې خوشحاله کړئ او هم د نورو بېوزلو یتیمانو پر مخونو باندې مسکاوې خپرې کړئ. ژوند خوشحاله اوسئ.